म्हणता जीवत नुकसान बार्डर वर्क हमरा नुकसान वर्कल का हुदे चमड़ाशी साहेब समटशी पुते पीड द नूर गवांडियुन दर कायची चतुर्थ शिस्तानाच्या वर्षावे यदामिश तारस जी د قدرمنې دا ټیم زه د ونه بازور کې ویلوړ یم تقریبا شپږ میاشتې نه ډېر وخت وشو چې د انګور اډې ګیټ چې کوم دی د انګور اډې چې دروازه دو هغه بند خو یوه میاشتې مخه د دغه پرله چې کوم نوس و د یغ اعلان وکړه چې میژه د کاروبار د پوره د لیار خلاصه کړله خو میاشت بیا راشوله د حکومت په دا باندې غور ونه کړه د لیار خلاصه نه شوله نو یو میژه په بازور کې وګرځي چې د مختلفو خلک نه د کاروباریونو نه د مشرونو نه پوښتنه وکړي چې د انګور اډې د ګیټ چې کوم بندولی دی د یغ د میش په علاقه باندې څومره بد اثر کړی دی زه خو بارامي ما مقصد دا چې دولت د مارکیټ منشي روتی د چې بچا مې درې کړی پوته دی 50 سال ور پوته دی چې کاروبار نشته به کی ټاپ لوړ دی چې اکرینو شي پیرا کولای پوته خو یا نور غاټه شولې چې د میش کریانه شي پیرا کولای منم محمد اجازای مو بوټی دی کوندا کا خل شوز وانا بازار کې الله خان بھائی مخه میج انګور اډې ګټ چې کله خلصو میج کاروبار ډرجیت شو مطلب لار برزینه مطلب مستخل رتل تقریبا وتلاسو میاشته تقریبا یا شل میاشته کیږي انګور اډې ګټ مکمل بند شوی دی میش کاروبار باندې انتهایی زیات اثر دی بس بنیادی دکانه تم او کازرینه نشي مکا دکانه اکثر کې مطلب دکاندارونه باندې کړی دي سره خاط شول دا د ګټي واجه او میش خپل مطلب پلانینګ کیم ورته کا بدرنګ مطلب ګډ باند وو مشکل ده چې د بازار په درنګ پوته شي او مطلب میز دکانه په درنګ وچلوي انګور ډګر چکلا کولا و د میش کاروباری نشه زبردستی بهتر چلیدل سامان میشته ملوده پیرا بازار کنه میشته پونچ سامان دینه کاروباری لیول باندې او چکلا ګډ باندې شوی د تقریبا 50 60 70 80% پر میش کاروبار ډاون شوی سره مون عبدالرحیم دی د انګور ډګر برکه خو زده وای ما چې د انګور ډګر ته میش د چې کوم سپیشلی د ونه کاروبار دی هغه بالکل بیک بون دی قسم چې کله د انګور ډګر خلوص وي مطلب میش په کاروبار باندې بالکل پازیټیو افیکټس وي او چې کله بند شي ډاری کې اثر په ول وشي میش مطلب کاروبار آشه سره سټاپ شي مطلب نن سبا کاته سوچ وکړي بالکل آشه ټپ ته وټلینا ویلوړ دي سپیشلی بایپاس ته چلوټ شي ولته چې کوم ګودامینا دي وټلینا دي لکه چې هغه ټول کاروبار بزنس په ډیپند په انګور ډګر بارډر باندې سالو جان کر مسخیل د انګور ډګر بارډر چې بند شوی دی دا را ساری کړی دی لکه ملک چې ژالی ووایي لکه ټول ملک چې ژالی ووایي دا هم را ساری کړی یې مزدیری ول سره دراک نشته چې وګه کورته څه یوسي یې پاډي سره دراک نشته چې وګه ترته یوسي دکانې نه بند دي هر شی ویلوړ دی دا هم را ساری لوولی دی لکه په یو ملک چې جنګ وشي منم د اخترزاده کرمسخیل یو غونډې علاقې نقصان دی بلکې د غونډ پاکستان نقصان دی ځکه چې د میش کړه وړه د میش ګټه نقصان په دغه ګټ پرې دي که چیرې دا ګټ روخلو شي یې میش ټول ژوند په ارام شي بیا که ګټ په دغه رنګه باندې وي یې میش ژوند خروب دی او هر سړی په نقصان کې راون دی یې بازور نه روون سه په کور یې ودروه دا خلکون په نقصان کې راون دی اکونومي نسته کاروبار هم نیم په نیمه سلو شوی دی ډېر پر پکې غلی دی زه د انګور اډې اوسېدونکی یم زموږ نوم ملک پیر محمد خان دی خاص د انګور اډې حکومت جیخیل یم موږ خاص د انګور اډې داسې وبله چې وچ د غزې د باخترۍ خال کې یې موږ د انګور اډې چې د پابندي کله کومې وکړه تقریبا د دغه 14 میاشتې یا 18 میاشتې ټیم مقرر تر شوی دی په دا وخت کې داسې وبله چې په ویس حالات کې اثر خو ته پرېږده چې د ملک مکمل د سیو بلا د کندوره د منځه لوړه لرګي د منځه لوړل کولا د منځه لوړله او د خلک اقتصاد بالکل زیرو ته راغلی دی دا خلک د دره سخته مجبورۍ د پریشانۍ سره مخامخ شوی دی چې د انګور اډې بازور وویني یا د بارډر بازور وویني یا مطلب د راغزي بازور وویني دا علاقه چې وویني بالکل د سیو بلا په وژوړي او د دغه خلک فریاد د دغه خلک اوز د دغه خلک مشکلات د وس وخت پر د شو بل چې ډېر په اوږده مذاکرات وشول جرګې وشولې خو نتیجه د حکومت لا هیڅ حکومت تر ونه وتله وز هدا درنه په حالت پوته دو نوستا دو صرف کوم د یو قرباني وکړه چې مخکې خدای شو بل د ترانسپورت لار نه ورکوله آکه د شو بل سیده د کاروبار خل ډېر خپا وزنه
د کندور خپه و لریزان خپه و مطلب د کولې د سکري ول خپه و ملت ټول عوام خلک مکمل خپه و چې د خو میږ د شوبله کاروبار توس ول باولي یا دغه په وجه کمیسي د مشوره وکړه چې میږ د ګلا د زونه اوچوي چې د ترانسپورت خلوص کې د څه وخت پورا کنه وشو بیا پابندي وکړي مطلب ترانسپورت د شوبله خلوص کو یو میاشت کې چې حکومت پابند خاور نه وکړه د قومي په اعلان خاور نه وکړه نور د وطن حالات چې وکسه د قومي حالات چې وکسه د بازوري حالات چې وکسه د خلک اقتصاد چې وکسه دا مکمل زیرو تر غله دی وخت معمولی خبره وي چې معمولی وي دا مکمل د مبینات لري منو مسمت الله دی بس ونه بزرگ که بس میجدادی کنی ندی گرد چکیم دای دغه کافی اثرات دي ځکه دا چې کولا و میج روزګار ډیر بهتر و کنه هر سړی هر فیملی هر سړی ډیر مالی حالات ډیر اوکې نه دغه واجنه نن سبو میش کاروبار بالکل سټاپ دی جی او د ژغ قدرمن تو سوار ودل چې د علاقې مشرون ځوانون یای چې د میش په علاقې باندې د انګور اډې د گیټ بند کول چې کیم دی هغه ډیر زیات بد اثر کړی دی د میش د اقتصاد د میش معیشت چې کیم دی هغه بالکل ختم شوی دی نو میش دغه مشرون نه دغه ځوانون نه پښتنه وکړه چې توس د حکومت نه څه هیله لري میش حکومت د اپیل کی چې میش د پورا او د خلک د پورا د علاقې د پورا د گیټ کلا ول ډیر بهتر دی او ډیر فایدمن چې ګټ څومره نظر خلوشي میجه د اپیل ځنه کې چې ګټ تخلوشي حکومت خو میش دا ریکوست کی چې لکه څنګه هر علاقې هر ملک چې کوم بارډر دی هغه کاروبار صحیح وي خلک مالدار وي مطلب ژوند یې صحیح وي نو میش ګورنمنت ته دا ریکوست کی چې په کومه قانوني طریقې مطلب چې مطلب خلک ته سہولت وي کې د خپل قانوني چې کوم مقصد وي اهم کې تیرا وي نو داسې طریقه سره د دې بارډر خلوص کی چې مطلب د خلک کاروبار سره راون شي روزګار خلوص شي سره او د خلک تلش کې ریلیف هم ملاوي شي لکه ضروري نه چې مطلب د ټایټ رولز د وچلای چې مقامي خلک ته تا نقصان وي کې د اړای ولته داسې مطلب غدا وچلای دي یا حکومت ته مې دا اپیل دی چې که په زر وخت کې د بارډر خلوص نه کو نه میرو دا اپیل مې دا چې په زر وخت کې د حکومت میرسه د بارډر خلوص نه کو نه میرو د ملک نه اجرات ماته میش دا اپیل کی چې دا د میش حکومت ته حکومت دا ستای د عوام د پورا کامل پلور میش دا عرض ورته کی چې دا ګرځتا خلوص کو او نور حکومت چې کوم خپل غوټه اکسیدي پاکه مشکور نه لري خدا د عوام شاید ګټه نقصان دي د خامخ خلوص حکومت ته میش دا درخواست دی چې دا بارډر میش ته خلوص کړي میش بارډر الګاډۍ ول د لارۍ ول د هوټل ول الګاډۍ ول دغه غونډې دا د مزدوري کو دغه ته د بارډر خلوص شي جی د ژغ قدرمن تو سوار ودل چې مشرون ځوانون کاروباریون حکومت اصول کو چې مزید په میش باندې چې کوم اقتصادي پابندۍ د لګولې دي د میش چې کوم انګور اډه گیټ دی مزید هغه خلوص کا میش په بیاول باندې د ونه مجبور شوی نو دغه د انګور اډه گیټ زر نظر خلوص کا چې د میش علاقې چې کیما دو په دغه کې چې کیما نکشتیر غلی دو چې میش کې اقتصاد کیمل بدلای دی چې هغه یوري بیار چک شي اکیواز نیوز وانه